د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خیانت د افغان ولس سره او د افغانستان سره راځي چې له دې مو اوس خبر کم. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. جعفرخان لیکي افغانستان چې له بنگلاديش څخه لوبې وګټلې او لوبغاړي بیرته کابل ته راتلل، په الوتکه کې ورته اکانومي یا عمومي ټکټونه اخیستل شوي، مګر په ټیم کې ځینو مخکښو څیرو او یو افغان روزونکی مخالفت کړی او ویلي وو چې باید بزنس کلاس سیټونه ورته واخیستل شي. بزنس کلاس د ځانګړو او شتمنو خلکو لپاره وي. د اکانومي کلاس ټکټ قیمت څه باندې $200 او د بزنس کلاس ټکټ قیمت څه باندې $3200. د کسانو کابل ته زنګ وهلی او له ټلیفون وروسته د ټیم مدیریت ته ویل کیږي چې بزنس کلاس ټکټونه دې واخیستل شي، خپل اندازه ولګوئ، شاوخوا $10,000 وګورئ او $10,000 وګورئ. له بنگلاديش څخه دوبۍ او بیا کابل ته ټول پرواز 7 ساعته هم نه دی. زه له امریکا کابل ته په رسمي سفر کې په اکانومي کلاس کې ولاړم او راغلم، شاوخوا 20 ساعتونه پرواز. زه وایم لوبغاړي تر دې هم د ډیر درنښت وړ دي او په ډیر څه ارزي، خو افغانستان وګوره او دا خاني وګوره، ته به وایې دا د برطانیې د شاهي کورنۍ غړي دي. خیر دی چې چاړه د سرو زرو ده، تاسو خو یې په خېټه مه منډئ. افغانستان، هند، انګلند او کوم بل شتمن هیواد نه دی، موږ ډیر بېوزله ولس یو. همدا پیسې چې په بزنس کلاس کې لګوي همدا د کرکټ په پرمختګ کې ولګوي. ځوانانو او لوبغاړو ته په ښه وخت معاشونه ورکړئ او وټاکئ، اکاډمۍ جوړې کړئ، میدانونه جوړ کړئ او نور ډیر کارونه دي. په دې کار کې د ټیم ځینې مخکښ لوبغاړي او د بورډ چارواکي ګرم دي. زه نزاکتاً اوس د هغوی نومونه نه لیکم، خو دوی باید پوه شي چې ولس او مینوال هر څه څاري او هیڅ هم پټ نه پاتې کیږي. لطفاً داسې مه کوئ. نو دوستانو، تاسو د لوبغاړو دغه کار څنګه ارزوئ؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.